طالب چارواکي وایي د کونړ ولایت د اګام ولسوالۍ کې ډیورن فرضي کرښه باندې د پاکستان د نویو امنیتي پوستو مخه نیول شوې ده. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو خبرونو څخه خبر شئ نو همدا اوس سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د کونړ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله روحاني نن دوشنبه امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ رامنځته شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې پاکستاني لوري غوښتل د بني هاشم په سیمه کې نوې امنیتي پوستې جوړې کړي چې د طالب سرحدي سرتېرو لخوا یې مخه نیول شوې ده او وروسته د دواړو لورو ترمنځ لنډه نښته رامنځته شوې ده. هغه ویل چې دغه نښته مرګ ژوبله نه لري، وضعیت اوس نورمال دی. پاکستاني لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو جزئیاتو لپاره در سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.